ورونو اکثر زنانه داسې هغه ډېرې نافرمانې د خاوندانو نافرمانیانې ډېرې زیاتې کوي. نو کومه زنانه چې داسې چې هغه بغاوت کوي د خاوند نه، د ښځې ولې حقوق نه ادا کوي، خاوند ورته د سړي زوی نه ښکارېږي او خاوند ته څه سړی نه وایي، نو د هغې څلور علاجونه دي. دا علاجونه ورونو که تاسو زده کړه او دا د خپلو بیبیانو ته وښودو نو زما فایده به درله درکړي او دا ښه اورئ، ځان پې پوه کوئ. یو علاج په هغې کې دا دی چې ښځه نافرمانه وه، حقوق نه ادا کول، بغاوت دې کا، تا ته سړی خاوند نه وي، نو د هغې یو علاج دا دی چې خاوند یعنې هغه ښځه به د خاوند په حقوقو باندې خبره وي چې ښځې د خاوند دا حقوق دي او څه حقوق دي. رسول الله سلام ته ورځ اوښ راغی، خپو کې پروت و، خپو کې ورته پرېوت، بړ بړ اوازونه یې شروع کړل. صحابه فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ځناور سجده کوي، موږ ته ووایه چې موږ هم تا ته سجده کوو. رسول الله سلام ورته سړو اے صحابه ځناور سجده نه کوله، د خپل مالک فریاد کو ما ته چې خوراک کم دی، مزدوري زیاته ده. صحابه که چېرته الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وی، ما به ښځې ته اعلان کړه، خپلو خاوندانو ته به یې سجده کړې وه. الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز نه ده. ګورې او چې کومې ښځې نه خاوند بیا نافرمانه یې که نه او ښځه د هغه نه مني او خاوند یې ښه سړی، دا ښځه جنت بوی په دې حرام دی، جنت ته نشي دی. نو یو دا چې د خاوند حقوق به ورته وښایي او د طلاقو نقصاناتو نه به خبر کې ښځې که زه تا طلاق کړم سهار به دا نقصاني، څوک به دې اخلي نه، بیا به دا نقصانات پېښېږي، دا به پېښېږي او بیا به ته به خفه پریشانه وایي. دا ښځې خو په ځان نه پوهېږي، دا کمعقل قوم دی که نه. نو دوی ته به دا ووایي چې ښځې که ته زما نه منې ساله او پریشانه یې. ګورې حقوق به ورته د خاوند وښایي، تا که د خاوند حق ادا کړو دومره فایدې به ته میله وشي او ډېرې فایدې دي د هغې بیا انشاءالله بل ټیم کې به بیان. دویم علاج یې څه دی؟ واعظ به ورته وکړي، نصیحت به ورته وکړي، یعنې نصیحت به ورته کوي چې ښځې که تا زما ومنله سهار به جنت ته ځې، و ښځې که تا د خاوند تابعداري وکړه سهار به قیامت کې د نورو ورو سرداری او مشرای، او که تا نافرماني وکړه، تا زما خلاف ورزي وکړه، نو قیامت کې به زما سر نه یې ګوره بیا به جهنم ته ځې. نصیحت به ورته وکړې ښه ښکلی، زړه به یې نرم شي. د ښځو زړه نرمېږي هم چې مریضګار وي. الله دې زموږ دا ټولې زنانه دیندارې کړي. ګورې ښه نصیحت به ورته کوه، زموږ خاوندان نصیحت ورته وزګار نه دي، نو او چې بېګۍ ته پوړې سر لاس کي نو هغه نصیحت ته څه وزګار دي، هغه ښځو ته نصیحت کي هغو نه ځکه خو دا شی جوړ شوی که نه، خاوند بیا څه پېژني. درېیم نصیحت دا چې د تعلق په دې ونه شو که نه نو بیا به نصیحت باندې ونه شوه، بیا به بستره جدا کړي، ځان به ترې خفه کړي، لرې به وده کړي، نږدې به نه راځي کمرې. دا ونه شوه، په دې ونه شوه، په تعلق ختمېدو باندې خبره ونه شوه او بیا هم په خپل ضد په دې باندې بیا هم ولاړو، نو بیا به معمولي شان ولا بیا به ضربه یضربو باب به جاري کړي، بیا به یې لږه لږه ووهي چې دا ځای له راشي، د هغې پورې به ول نه کوي. څوک چې تا دا درې علاجونه کړي نه یې ګورئ، څلورم علاج بیا لوړ دی، په دې لوړ به یې لږه لږه سیده کړي ښځې زما ومنه، بیا چې د هغې باندې هم نه سیده کېده نو بیا خو خود به خود بله لار نشته، نو طلاق خو بله لار ده. وژنې به یې نه، اکثر خلک بیا دویانې وله ورکوي، تقبندیانې ورته چې وژنې دي، وژنه یې ما لرې که، بس لرې بیا یې که. خو زنانو ته دا درخواست دی د خپلو خاوندانو نافرمانیانې مه کوئ او د هغې ډېر زیات خدمت کوئ، د هغوی د خپو لاندې رسول الله سلم دا ویل دي که نه
که زنانا دا غواړي او الله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز وي نو ښځو به خپلو خاوندانو ته کړو د خاوند په ښځې باندې دومره حق دی قرآن هم دا وایي الرجال قوامون علی النساء نارینه حاکمان او مشران دي په ښځو باندې دا په ښځو مشران دي زنانه ته دا وایي وقرن فی بیوتکن و زنانه کور کې دنده اوسېږه تاله به خاوند ګټي او راوړي بایو ته به کور کې دنده په قلاره خوري ته به په قلاره خوري دا د خاوند ذمهواري ده که نه نو بیا به څنګه ښځه د خاوند نافرمانه یي ښه داسې بیبیانې لکه د رسول الله سلام د صحابو بیبیانې هغه څومره یعنې فرمانبرداره بیبیانې د هغوی یو یو تاریخ مخې ته ګورئ ورونو په هر کور کې د تعلیم مخې ته کوئ تعلیم زیات کوئ او یو واقعه د صحابیاتو بیبیانو زنانو هغه خپلو بیبیانو ته بیانوئ یقیني چې زین دا زنانه به د جنتیانې زنانه دي خو دوی ته لږ حقوق بیانول غواړي الله دې زموږ زنانه هغه د خپلو خاوندانو فرمانبرداره کړي او الله دې د عمل توفیق را نصیب